محترم پنن سبا دور کې د خزو ادرو دتل دا څنګه دي یا دغه شان مزارونو دتل دا څنګه دي ګوره عزتمند په دې خبره ځان پوهه کوي چې ادرې تتل حاضری کول د دې اصل مقصد هغه د مرګ یادګیر نه ده لیکن نن سبا نه پوهتیا او د بدعتونو رسم رواج دومره سوا شوه دي څوک هم چې مزار ته ځي د فرض عزتمند چې هغه ضرورت پوره کی نن سبا څوک هم مرګ یا د ولود فرحت ته کې نزي بلکې هر سړی د دنیا ضرورت د وجې زی او هلته کې د سیل د فرضي او د فرضي چې د پیر نه کم د شې اوغالما د خزو ادرو ته داسې د بزرګانو مزارونو د تل خو بالکل ټیک نه دي لکشان غور او فکر وکي چې کوم خزو ته د فتنې لوجنا جمعات تتلل هغه منشوي دي نو بیا مزار تتلل خو په طریقه اولا باندې من دي بلکې دغه زین خلن سبا د بدعات او د رسومات اړي جوړ شوی دي بلکې ما په خپل سترګو باندې دغه تخلق لیدل دي چې خلق سجدي لګي او د شرک اړي د هغه زین جوړ کړي دي منګله د اعتدال لار خپل اول ضروری ده د الله جل شانه د ولیانو سره مینا محبت د هغوی احترام هم ضروری دی او ورسره د شریعت د حدود رعایت هم لازمی دی اسنه چې من او تاسو د امت د اکابرینو په محبت کې شریعت پرېږدو د اخرت د وبال او د عذاب مستحق وګرځو من له الله پاک نه شرم پکار دی او په هر معاملې کې د اطاعت او فرمانبردارۍ طریقه خپل ول پکار دی الله جل شانه دې من او تاسو ټول د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تور طریقه روان کی او الله جل شانه دې زمون په مين د خويند باندې د حیا او د عزت صادر روا شي وما علينا الا البلاغ